والله ورب الكعبه دا ژوند به م ښایسته شي ګوره که دا دعاګانې مو یادې کړه. او دا دعا چې کومه ده دا دعا دا ما ته په خپله دوو ملګرو خو دا ګویي کړې، دوو ملګرو ما د هغوی نه تپوس وکړو تاسو ته حق څنګه نصیب شو. نو هغه یو ما ته دا وایي چې ما خو ستا بیانونه واورېدو او بیا زه په دغه کې شوم چې یاره دا څنګه دی یو څه یا بل څه دی یو څه بیانونه مې اورېدو خو هغه اشکال مې ښه ډېرېدو. نو بیا دا دعا ما به ډېره وي د شپې چې ای الله ته رب د جبرایل ته رب د میکایل رب د اسرافیل ته فیصلې کې په هغه څه کې چې د خلکو پکې اختلاف راغلی دی. یا الله ما ته د حق واضحه کړې د خلکو چې پکې اختلاف کړی یا الله راته حق واضحه. دا دومره قیمتي دعا ده. دا دعا چې ته د شپې په تهجدو کې وې او هسې په سجده کې وې او هسې د الله نه دقه سوال کې چې یا الله ما ته هدایت نه نصیب کړي، د خلکو اختلافات ډېر کړي دي، یا الله ما ته پکې حق واضح کړي. ته ګوره چې الله ته څنګه حق واضح کړي. مولیان خو ډېر شوي دي که نه، فرقې ډېرې دي، مذهبونه ډېر دي او هر یو وی جنتي څوک دی، جنتي زیب دې وخت کې دې دعا ته ضرورت چې موږ ته دا دعا د الله نه غواړو چې الله خلکو خو اختلافات پیدا کړي خو ته پکې موږ ته حق را نصیب کړه. نو یو دعا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وي. وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه، عبادة بن الصامت وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، دا دعا نه ده. کله خو مې زړه وي چې ویې نه ښیم تاسو ته، ډېره قیمتي دعا را کومه چې را روانه ده. وبدلته به موږ د کتاب نوم مشکات المصابیح ویلی چې دا به موږ شرحه کوو، یعنې کتاب پوره کتاب معنی زم چې دې دعا نه زه واوړم او دا بله ووایم، ځکه چې دا علم په دې پسې لکه داسې نه ده چې بس دا داسې سپک ډچ دی چې بس هر چا ته بیان کوو، هر څنګه یې بیان کوو. خپل ځاني زړه کې زم چې هغه سړي ته بیان کړم چې هغه قدر پکې دی. زما خپل ځای خو دا طریقه ده، زمونږ کره زمونږ خپلوان راغلي وو څه وخت کې مشر سړی و سپین ږیری زمونږ نږدې خپل و، نو هغه باندې د یو مسلې تپوس وکړو. یاره عیسی کوي دا خبره څنګه ده او دا ما جواب شروع کړو، نو هغه بل طرف ته وکتو، یو بل کس چې چل کړو نو هغه ته یې کتو، بس زه په هغه ځي خبره مې بنده کړه. ډېرې ماته وویې، ډېر زیاتې ماته وي، تا خبره پوره کړه، والله که پوره کړه، ته زما مشر ومې، ته قدرمن ومې، خو د دین نه زیات ماته ګوره قدرمن نه یې. زه تا ته د الله او د الله د رسول خبره کوم، ته هغه ته ګورې. زه تا ته قرآن او حدیث بیانوم، ته لګې بل طرف ته ګورې. تا ته دومره سپک ښکاري قرآن او حدیث. لاړ زمونږ د کور نه د هغه مجلس نه لاړ او والد صاحب د الله وبخښي زمونږ الله دې د رحمتونو باران راووری، هغه ما ته دا خبره ورته وکړه. زه ما نه کوم حاجي، ما نه کوم، زه قرآن او حدیث بیانوم، دی هلته ګوري. ولې د دین دومره سپک دی؟ نو کله خو مې دا زړه وشي دا روانه دعا نه ده چې دا زه پرېږدم او دې بل حدیث ته واورم. خو دا به راته وښیم او دا یو لویه خزانه به ته ځان سره ویسي، لویه خزانه. حدیث واوري، عباده بن الصامت وایي من پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، هغه عباده بن الصامت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل کوي، من تعار من اللیل، څوک چې د شپې په خوب کې راپاڅېدو په منځ کې لکه ودرې سترګې کولاو شو एकदम، یا ځان ته ټیم پیس په ټیم کړی راپاڅېد، هر څنګه چې دی راپاڅېدو فقاله، دا دعا ډېره اسانه ده، به ته یادوي انشاءالله. لا اله الا الله وحده لا شریک له. خو دا دعا اوس ګوره د مانځه کې دننه نه ده، ما تاسو ته وایي چې اذکار په دې کې بعض هغه دي چې هغه د خوب نه راپاڅېدو نه بعد دي، مانځه کې دننه نه دي، د دې اوس تعلق د مانځه سره نشته، دا بهر ده. یو سړی د خوب راپاڅېد، څه ووایي؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده ذكر. ثم قال رب اغفر لي،
او به سو یاله ما وبخا یاله ما وبخا واوريخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثم دعا یو روایت کې راځي به دعا وغوښته رب اغفر لي بزيد الفاظ دي وی به نور دعاګانې د الله نه وغوښتې لکه یو سړي دا ذکر وي او یاله ما وبخا یا دا ذکر وي او یاله زما مور پلار وبخا یا دا ذکر وي او یاله ما له روغ صحت راکا دا ذکر وي او یاله ما د آخرت د سختو نه په امان کا استجیب له الله به لازم دې سړي دعا قبلوي معمولی ذکر او الله به دعا قبلي خانو بیا بل واوره فان توضا دې سړي چې دا ذکر وي دعا یې وغوښته بیا پاسېده اودسې وکړو واپس ویده نه شو لاړه اودسې وکړو وصله مونځ یې وکړو بیا راشي یو 2 رکعته 4 شپږ لس مونځ به وکړم چې مونځ یې وکړو ګارنټي د پیغمبر د طرف نه قبلت صلاته دا مونځ قابله قبول دا قبول شوی دی او حدیث چا راوړی دی داسې ټاپه پې ته ولګو چې مور داسې بچی نه یې راوړی چې خبرې پکې وکړي رواه البخاري دا حدیث امام بخاري راوړی ما دا دعا وي چې زړه مې نه کېده چې ته بیان کړم او دې کتاب کې مخې ته راغلی ډېره قیمتي دعا د شپې ته اوده وي انسان د شپې راپاسي چې واوړي راواوړي کله انسان دا خوب ګډوډ شي کله ستړی شي دې تولۍ کې خوبونه ډېر شي هم سړی ستړی شي که او ته راپاسي دې او کېناستې کټ کې او تولۍ کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو بيد الله سوشد كرو كالدنيا غواري كآخرت غواري خو الله بيدل دركي گارنٹی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکي بيد ويراشا 2 رکعته مونځ به وکړو پاسې 2 رکعته مونځ دې وکړو 4 رکعته مونځ دې وکړو 8 رکعته مونځ دې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ به الله قبلوي